د لوی اختر پر رسیدو سره په مزار شریف ښار کې د څارویو د پیر او پلور بازار ګرم دی. د مزار شریف ښار په څنډه کې د څارویو بازار چې مخکې ډیر کوچنی و، مسؤلې وایي چې سږکال یې د څارویو دغه منډوي ډیره پراخه او لویه جوړه کړې ده چې د څو ولایتونو څاروي پکې ځاییدلی شي. امسال مال بازار ما بسیار کلان است که از 2 ولایت 3 ولایت مالش جمع کنی، یعنی سمت از پاریاب، از سریپول، از شبرغان امی کل مالا را جمع آوری کنین. اینجا ما جای به جای کدام میتانیم به مشتریا، به مردم، به شهرونده، به فروش هم رسانده میتانیم. انشالله هیچ مشکل از جای هم نداریم. له بلې خوا د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي ښاریانو ته یې د اسانتیاوو برابرولو او پاکوالي په موخه د ښار په 4 خواو کې د څارویو د پلور لپاره ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي او له دې پرته به په نورو ځایونو کې د څارویو د پلورونکو سره قانوني چلند کیږي. ما 4 موقعیت در این مورد چی کردیم در نظر گرفتیم که گوسفندان را باید به شهر نبیارم. یکی موقعیت چهارراه کامگار یا مسجد الفتح است. موقعیت دوم چوک خبرنگاران سرک 40 متره حلقوی است و موقعیت سوم هم طرف سلیم شهید است که همون سرک 40 متره که هنوز به حساب خیریزی اسفالتش صورت نگرفته. موقعیت چهارم هم موقعیت چهارراهی امارت که قبلا به نام چهارراه نور بوده. در اون موقعیت طرف حوزه یعنی طرف جنوب سرک نساجی موقعیت ها را برشان مشخص کردم. برادرایی که کار گوسفند میکنه و از طریق کامره شما، از طریق رسانه شما برشان خبر میتم و همچنان اطلاع را قبلا پخش کردم که این موقعیت ها را ما برشان مشخص کردیم و یا کوشش نکنه که از این موقعیت ها عدول کنه و به شهر بیایه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د لوی اختر په درشل کې خلکو خپل څاروي د سړکونو، ګلدانونو او تیریدونکو ځایونو کې پلورل چې د ښاري خدمتونو په پروسه کې یو لوی خنډ رامنځته کړی و.